اکسیګیر کې یو چې دای کنځا ورته ونه کې زه به سره ګورم دا اسلام دی دا مسلمانۍ دا سره په کار دی ته چې هر چېرته ګیر سي باید ته ډیلیټ سي باید ته بلاک سي فرعون ګوره موسی علیه السلام د فرعون په کور کې پیدا شو کنځلې ورته نه دي کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مشرکانو ته کنځلې نه دي کړي ته جاهل شی کنځلماري دوزماري هغه خو د مکې مشرکین ولو نه پوهېدل بیچارهګان خو الله مې دې نه ګناهګاري په یو ټکي ودرېږه په دا یو ټکي مې د الله نه ګناهګاري هغوی خو مسلمانان نه ول ولې په دې تاسو په سیسټم باندې ډېر شرف درلودو استغفر الله نو ته د کومه داسې صحابي راغلی زه خو نه یم صحابي زه د الله جل جلاله ګناهګاره بنده یم خو بیا منافق نه یم دوه مخی نه یم شپاړس مخی نه یم استر او پاستر مې معلوم ده ما اوسه پورې اتن نه دی کړی د اشرف غني په دغه باندې ورته اتن هم کړی ویډیوګانې اتن څنګه زه ګډېدام کوم که کله دې تا دې چې ما اوسه پورې غلا نه ده کړې او ستا د غلا ریکارډ په ترکیه کې پروت دی بالکل ښه مې کړي دغه ده نر کار مې کړی دا اوس د یو ګراج کې 1 میلیون قیمت لري نر غونته پکې غلام بل کار هم پکې کوم هر څه پکې کوم نر غونته یې کوم فاسق د پلار د خره فاسق مه وایه بیا دې ګوره سر ته ولم فاسق مه وایه ګلخوره غول شیلاب بېجایزې ګوره منافق انسان رزیل اسپلار ته مدد شینواری په تا ولا شرف لري ان جانب پیخه موبایل په دام څه کوو موبایل ولا جنرال صاحب څو دانې مې مات کړل دا وګوره په خدای له ډېرې غوسې نه مې د دې سیکولرانو سره جنګونه کړي دي نور مې زور نه رسېدو سک مې ورکړی موبایل ټول زور دی صحیح ده یاره مشاغې کې دا موبایل به د مات کړی کباب د سر ته ګوره خدای جنرال صاحب اړخته کړی خدای به چا نه چا ورته موټر راوستی دی ایمه صبره کې یو شی درته وښیم ودرېږه فهیمه سپک شی ونه ښی ګوره دغه شیخ صبر وکړه صحیح شی درته ښیم چې تا پې یخ کړم ودرېږه زه خوار شي ته څه ودرېږه که اوس زما په دې حجره کې ډېر دغه وېښته له ما سره وایي فهیمه تمامه ورځ به مې بل کار پکې کاوه شیخه زما په حجره کې ډېر شیان دي خو زه شرمګم چې خلکو ته یې وښیم دا ډېره بده خبره ده تا حجره کې تا په پردي مېلمانه دي دما خپل کور ده زما والله پیخه د تا په سر پوهېږي چې ما ته خلکو څومره کنځلې کړي دي هو ولاج جنرال صاحب او که دکه زه درته وایم چې د تا په سر باندې چې ما ته خلک څومره اختارونه او کنځلې راته کوي هغه باندې پوهېږم ته د کنځلو لایق یې تا ته یې باید وکړه فهیمه دا 5 دانې در کوم چې راکړې دا اوس د اخلاق اوس چې درته معامله کوم در سره قسم د زما دغه الله په ذات یې که نه چې دا ټول کائنات پیدا کړی ته ما سره نږدې وایې ستا ټپونه ما هغه د اوسپنې کوتک منډه ما دې قرآني د تا په خوله کې مې دغه غاښونه داسې مې خرچ پرچ کړي وایي مړه خو دا ګز د میدان راشي مړه خو دا ګز د